سلامونه او احترامات. قدرمنو د جنورۍ 3 شپه ده د پېښور په خاوره باندې داسې یخې ورځې شپې دي چې د انسان وجود پکې ګړبوزې خوري. ډېر چاپېره پونه هم لګېدلې ده، څوک ورته چنی وایي او ګنګل غوندې هم سهار په اوبو کې وي. د پېښور په سیمه باندې په لومړي ځل دومره لوی یخ په لیدو کې راغلی دی، خو بیا هم د یخې شپې ته ګوره، ستا بهانې ته ګوره، سترګې راوژنګوه بیا تماشې ته ګوره. د میاسفیر په کمره کې 4-5 ملګري راغونډ شوي وو. د نیمې شپې سندرۍ خوند کړې یوه سلسله د ډېر پوخانه مونږ شروع کړې ده. ډېره په ټوکو ټقالو کې دغه موخه او مدعا لري چې ژوند څنګه پیاوړی کړو، څنګه ژوند مینې طرف ته بوځو. پاتې شوه زما د دغه ټوپۍ خبره، نو د بي آر ټي به درته نور څه وایم. سهار کمرې نه ببلو ببلو وځم، ماښام چې لاړ شم ببر سری یم. تاسو به وایئ چې دا سړی چې تر هسپتال راغی څه سرجرۍ مرجرۍ نه که نه. خو بي آر ټي یو پراجکټ شروع دی او دا به د نن ویډیو به یو ریکارډ چې له 70 کاله پس به نوي کلي ته دا پته لګي چې د پېښور په ځمکه باندې هغه ورځو کې څه کېده. نو بي آر ټي بل هات تنګ هم کړو، خدای دې وکړي چې دا اوس سر ته ورسي. او بیا دا ځان له یو بله موضوع ده چې د دې فیزیبیلیټي رپورټ او انجینران او دې کې چا کار وکړو، خو هغې له نه ځو. د سندرو محفل دی. سر ناست سمیر صاحب چترال سے ہمارے بہت قدردان دوست ہے، بڑے پیار کرتے ہیں ہم ان سے، اور یہ جو یہ فنون لطیفہ ہے یا کریٹیو آرٹ سے ان سے ان کا بہت لگاؤ ہے. سمیر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شهاب زمونږ ډېر خوږ ملګری دی، د پښتني سیمې پښتون ځوان دی، په ادب او په شعر مین دی. راشد خان راشد د پیژنګلو محتاجه نه دی او دومره یې پیژنو چې اوس یې هېرول غواړو. زمونږ بچی کشر احتشام نواز د شانګلې لېلوڼۍ دی راسره هم ناست دی. عرض یې وایي ګرګې لاندې اور پې باندې پتیله ده چې پخېږي، د میا صاحب کمرم د میا صاحب په رنګ بېزاره پرته ده. هغه د جانیلیا شعر خو رانه هېر دی، خو وایي څه مفهوم یې داسې دی چې زما د کمرې میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. نو بهرحال کتابونه دي دغه د دې سړي د علمیت نښه ده. بهرحال راشد سندرۍ له راځو، زه کله کله دا خبرې ډېرې کوم نو دا خلک وایي چې افسریه په مرۍ دې غلی شم. مننه کوم ستاسو د ټولو ملګرو او یارانو. د میا صاحب هم مننه کوم، خدای دې راته لري چې دغسې بنډار یعنې سندرې ته زمینه مساعد کوي. او بالکل راجوړئ. زه پوه شوم زه هم ګډوډ شوم او زه به واوا کوم که نه. او ته به واوا ډېر نه کوې. دا ولې ته په ما پابندۍ لګوې؟ سم امریکایي اقتصادي پابندي راولې. لږ لږ تاسو لږ لږ به تاسو کوئ که نه، خو لکه هغه مصنوعي واوا به نه. تا ویډیو والا به دې پوه کړي چې زه مصنوعي واوا کوم. راشده بس دی چې دا ویډیو نه دا خو زه قبلوم تکلفي ده چې بې زما اصلاح به تاسو غوندې استادان کوئ لکه زه خو حاضر یم چې مونږ ستاسو د خپو خورو. یو کلام دی ملګرو ته دې ډالۍ وي چې او خود درانه سورونه وکړه راشده چې کم ځای ته تللی شي. ښه نن مونږ په دې یخه شپه کې وړه کوه. زما ډېر خوښ دی. ارشاد ارشاد. داسې شوم خراب تراب د یار په عشق کې واه رانه پاتې شو محراب د یار په عشق کې. واه که هر څو مې خپلې اوښکې پاکولې، اخر یوړمه سیلاب د یار په عشق کې. ارمانونه مې شول خاورې، امیدونه په سلګو دي، د وصال تمبې بندېږي، دیدنونه په سلګو دي. ارمانونه مې شول خاورې، امیدونه په سلګو دي، د وصال تمبې بندېږي، دیدنونه په سلګو دي. ارمانونه مې شول خاورې. ټوله شپه مې
ټوله شپه مې شوګیره کړه د زړه سره اوس خو راشه ټوله شپه مې شوګیره کړه د زړه سره اوس خو راشه ټوله شپه مې شوګیره کړه د زړه سره اوس خو راشه ټوله شپه مې شوګیره کړه د زړه سره اوس خو راشه د زړه سره اوس خو راشه د سبا نښې پیدا شوې مشالونه په سلګو دي د وصال تمبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي ارمانونه مې شول خاورې که د شمې په سر اور دی زړه زما لکه تنور دی که د شمې په سر اور دی زړه زما لکه تنور دی او که د شمې په سر اور دی زړه زما لکه تنور دی که د شمې په سر اور دی زړه زما لکه تنور دی زړه زما لکه تنور دی په ګوګل کې مې مخلوقه ارمانونه په سلګو دي د وصال تمبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي ارمانونه مې شول خاورې حال مې مو پوښتنه سیها د تپوس حاجت نشتا حال مې مو پوښتنه سیها د تپوس حاجت نشتا ډېر خوشحالېږي چې په ما دا بره سرونه ووایي حال مې مو پوښتنه سیها د تپوس حاجت نشتا حال مې مو پوښتنه سیها د تپوس حاجت نشتا د تپوس حاجت نشتا غم زپلې زکه ښکارم چې لوزونه په سلګو دي وصال تمبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي ارمانونه مې شول خاورې د بېلتون په زولنو کې د تیارو زندان له درومي د بېلتون په زولنو کې د تیارو زندان له درومي د بېلتون په زولنو کې د تیارو زندان له درومي د بېلتون په زولنو کې د تیارو زندان له درومي د تیارو زندان له درومي پاتې شوي د اقبال نه پاتې شوي د اقبال نه محفلونه په سلګو تمبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي ارمانونه مې شول خاورې امیدونه په سلګو دي د وصال تمبې بندېږي دیدنونه ته دې د خپل مات منګي کودرو سره راشه ما له په دې نوي کال
سندرو سره راشه. قدرمنو دغه لړۍ به هم دغسې دوامداره وي. موږ ته اجازت راکوئ. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.